علیکم. وعلیکم سلام. څنګه خورئ؟ خیر دی خورئ ته ښه یې؟ خیر دی خورئ. تاسو ښه یې؟ کور کې خیر دی؟ او خیر دی. نور څه نشته خو تشې بیمار یې نه دي. یا خورئ دا ولې داسې مړاوې کېږي؟ ستا ته زما نه وختي خیال دی. دا څه چل دی؟ وایي خورئ په دې ملا کې مې پړق وشي او دلته مې په دې خپو کې دا بازار کېږي. سر مې تړي. په دې ملا کې مې ټوک ټوک کېږي او په ایماندارۍ چې ټوله شپه روڼکمه خورئ. یه دغې تا ته پته شته هغه ګلبدین پیر دی او تا د ډاکټرانو کار نه دی. دا ګلبدین پیر راغلی دی. ګلبدین په کوم ځای کې دی؟ یه دغې هغه ننګورو شا نه ده د هغې خواته کښېني او یه دغې د ګلمکۍ ننګور و په ټولو ډاکټرانو یې ګرځولې وه او نه ټیک کېده او هغې یې ولو داسې دلۍ تعویضونه راویسته. یه دغې د ډاکټرانو کار نه دی. هغه بخجي پېژنې د هغه کوی او بورې کوو چا پې تعویضونه کړي وو او په کاڼی ورته کوي کې راغلی مشین ورته دقسې ولاړ و. وایي دا اوسې ولې نه وې چې دا ټول دغه د تعویضونه دی موږ په ډاکټرانو ستړي شو. دغې ګلبدین پیر دی او د ډاکټرانو ضرورت یې نشته. هغه داسې تکړه دی او دا تعویضان سړي له سم ډېر راخلي. بل مستقبل ته ډاکټر له تلي وو او 4,000 روپۍ فیس واخیسته. خورئ یو پنډ ویان یې راکړې او د هغې سره مې ډوله هېڅ ګزاره ونه شوه. د ډاکټران نه دي کسابان دي کسابان. دا خو تش ټسټونه کوي. دغې هغه پیر دی و تاسې تکړه دی که نه. زه ورځم په ما ناوخته کېږي. د وړو پلار به مې انتظار کوي. زه د الله په امان د الله په امان د الله الله پیر گلبدین. الله را پرېږده. الله السلام علیکم پیر صاحب. الله څه دې وایه زنانه؟ پیر صاحب بله ورځ د ګلمکۍ سمې لاړ شومه. هغې راته ویل چې په تا تعویضونه دي هسې په ډاکټرانو مه ګرځه. نو تا ته رالم چې ګلبدین پیر علي شاه دلته ناست هغه به له تعویضونه راوالي. نو ما چې په ما تعویضونه وګوري. الله راښکته شه را دې خوا شه. سر راښکته کا. دعای قنود ووایه. ستا بیماري ما صحیح کړه. زما څه بیماري ده پیر صاحب؟ ستا د ګردو مسله ده او چا در باندې پوره 4 تعویضونه کړي دي. غرقه شومه. الله پوره 4 تعویضونه دي او ته به بلکل جکه جموړه شي چې تعویضونه به اوس رالویږي راولویږئ. الله دا تعویضونه دي په تا باندې. غرقه شومه. پوره 4 تعویضونه در باندې چا کړي دي او دا یې ستا له په زړه مې خونه والي دي او ستا د ولو منځونه چې کله سوځي نو د دې مې خوځوي. دا دویم تعویض دی دا یې په تا باندې وګوره.
حق الله خدای تعالی په دې کې اخته بند کړي دي دا ستا په زړه باندې اخته به هم د دې نه سیوا مرض جوړېدی شي دا دریم تعویض وګوره دا یې بلکل خالي کړی دی چې ستا ذهن ختم شي نو دا څلور تعویضونه په تا باندې چا کړي دي حق الله او ته به تر دې خوښه لږ دې طرف ته مخ کا تا د ولو منظم سوځي دا ځای خو دې نه سوځي او دا ځای هم دې سوځي د دې ځینونه خو ته بلکل یو بل دې رګونو نیولي دي او تا باندې درې تعویضونه نور چاک کړي دي صحیح کېنه نو دا تعویضونه درې زه تا ته ښیمه حق الله دا درې تعویضونه چې زه تا ته کم ښیمه دا د ستاسو د کور د بارې مخې ته یو تعویض د سپین کاڼي لاندې پروت دی را دې خواشه دا بل تعویض ستاسو د کوی څنګ ته د شین کاڼي د پاسه چا پرې ایښودی دی دوه تعویضونه به د هغې نه راوالې حق الله او ته به بلکل ټیک شي ورځه ګل مکۍ بس صرف ستاسو نه خیر دی پیس موږ نه غواړو بس یو 100,000 روپۍ را چې څه دی د وسئ پټې راکه په ښکاری مه راکوه ځه ورځه هلکه بالوګیه هلکه هغه تعویضونه خو دې صحیح راواړتل ته اوس داسې غلی غونده کې راکوشې ښه په قلاره باندې بس مړه دا خلک نه پوهېږي اورې په خدای او په رسول یقین نه وي اورې په خدای او په رسول او بس په پیرانو باندې او په جادو باندې یقین جوړ شوی دی 3 صورتونه دی وایي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نه جادو اثر کوي سم نه وي خو چې بس په خدای او رسول یقین نه پیسې به تې و خو دا تعویضونه داسې بس دا خو بس د کاڼو خواته هغه تا ته چې ما تعویضونه یاد کړي ورته ورته ایښودي بس ښه دي کړي چې په خدای او رسول یقین نه وي که نه دا خلک داسې ښه دی یا چشمې کېدو ځان سیټ کړو راځه که نه او اوس هغه ښځه سارو اورې تعویضونه دې ورته ایښودي دي که نه په هغه سپین کاڼي شین خواڼي خواته دې ایښودي ورته زنده‌باد ګل مکیه دواړه اوس تماشا کوو ښه چې څه کوي اورې د دې لرې نه به ورته ګورو وایي هغه پیر صاحب راته ویلي و چې په تا تعویضونه دي شنه ګټې خواته او د سپینې ګټې د پاسه خو سړی مې څارم چې ومې نه یې راخله مې دا پیر صاحب خو ټول رښتیا وایي زما دا بدن یې غنې غنې کو وایي دا خو ټول رښتیا دي وایي دا خو تعویضونه دي ګلمکیه تعویضونه ورته میلاو شو او لاړه او د خیره اوس پیسې مې 100,000 روپۍ اخیستي